السلام علیکم دوستانو نن ویډیو د ایکسل ډیټابیس باره کې ده. ویډیو پوره ګورئ ان شاء الله چې دا ویډیو کتون وروسته به تاسو ډیټابیس مکمل طریقه زده کړئ او بیا به تاسو کولی شئ چې په خپل لیپټاپ کې یا په خپل کمپیوټر کې په خپله ځانته ډیټابیس جوړ کړئ. تاسو چې زما په ویډیو باندې کلیک د دې لپاره چې تاسو ډیټابیس طریقه زده کړئ، د ډیټابیس فارموله زده کړئ، دا اوس په ما لازمه ده چې تاسو زه د طریقه وښیم او مکمله طریقه درته په ښه طریقې سره وړاندې کړم. ان شاء الله ویډیو پوره وګورئ، طریقه به خامخا زده کوئ. د دې ویډیو کتون وروسته به تاسو په خپل لیپټاپ په خپل کمپیوټر کې په خپله ان شاء الله ډیټابیس جوړوئ. دوستانو ویډیو را سره مه سکیپ کوئ، پوره وګورئ چې طریقه پوره زده کړئ. دوستانو د دې نه علاوه که تاسو ته په ایم ایس آفیس کې هر رنګه مشکل وي، هر مسله وي، په کوم کمانډ نه پوهیږئ یا بل څه مشکل وي، نو په کمنټ کې ولیکئ، ان شاء الله چې ستاسو مشکل به حل کړم. دوستانو د ستاسو هم یو هیله او یو ارزو لرم چې زما چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ، ځکه چې زه به ان شاء الله داسې نور هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوم چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ. نو تاسو ته به زما ویډیوګانې په سکرین شو کېږي او هره ویډیو به تاسو ګورئ. دوستانو نور وخت هم نه ضایع کوم او راځم ډیټابیس ته. نو سمپلی زه دلته ډیټا ایډ کوم، سیریل نمبر دی، نیم دی او پروګرام دی او فیس دی. دا ډیټا ما دلته ایډ کړله. اوس زه دا ټوله ډیټا سلیکټ کوم او دې له زه بارډرز ورکوم، آل بارډرز هم دې له ورکړه. نو اوس به دلته مونږ کریټ ایریا جوړه کړو، کریټ ایریا به ولیکو. نو هغې لپاره به سمپلي دا هیډینګز د ډیټا هیډینګز به کاپي کړو او د دې کوم ځای کې چې کریټ ایریا جوړو هلته به پیسټ کړو. دغلته ما دلته پیسټ کړله. نو دا اوس کریټ ایریا شوله. کریټ ایریا مطلب چې دلته موږ کوم که نیم سرچ کوو د هغې ډیټا به موږ ته راځي، که سیریل نمبر سرچ کوو د هغه ډیټا به موږ ته راځي، که دغرنګې فیس سرچ کوو د هغې ډیټا به موږ ته راځي، که پروګرام سرچ کوو نو د هغه کس ډیټا به موږ ته پوره راځي. اوس دلته زه لاندې لیکم سیریل نمبر او ډي سم شو او ډي میکزیمم شو او ډي مینیمم او دلته به ولیکو ډي ایوریج او دلته به ډي کاونټ. دا ډي کاونټ او ډي سم مطلب دا دی چې دا ډیټا کې موږ معلومات یو ځای کوو، راجمع کوو او ایوریج یې معلوموو، ځکه ورسره ډي لیکو. اوس په دې ته موږ هر یو ته خپله فارمولې لیکو. نو ویډیو مه سکیپ کوئ چې ټولې فارمولې زده کړئ. نو د ټولو نه اول د سیریل نمبر ته لاندې فارموله لیکو. نو دلته زه لیکم از ایکول ټو ډیجټ چې زه کله ولیکم نو بیا به بریکټ چې سټارټ تاسو کله ووال د دې نه وروسته به ډیټابیس سلیکټ کړئ. ډیټابیس کوم یو دی؟ دا کومه ډیټا چې موږ لیکلې دا خو اوس ما سره ډېره کمه ده، خو دا به کېدی شي تاسو سره د زرو نه هم زیاته وي. نو دا به تاسو سلیکټ کړئ او د دې نه وروسته به کاما به ولیکئ. د کاما نه وروسته به فیلډ په څه کې تاسو دا معلومول غواړئ 1 2 3. نو په سیریل نمبر کې سیریل نمبر ما دلته سلیکټ کړ. د دې نه وروسته به بیا کاما او د کاما نه وروسته کریټ ایریا ستاسو کومه یوه ده؟ دغه ده. دا کریټ ایریا موږ ورکړې وه، نو دا به تاسو سلیکټ کړئ او بیا به بریکټ کلوز او انټر. چې انټر هم کله ووهلو د دې فارموله وشوه. نو اوس موږ راځو د ډي سم فارمولې ته. دلته موږ سمپلي لیکو از ایکول ټو ډي سم بریکټ سټارټ، دا از ایکول ټو ډي سم او بریکټ سټارټ او دلته به اوس موږ ډیټابیس هماغه شانته کې سلیکټ کړو. کوم ډیټابیس چې هم هغې کې هم سلیکټ کړی کوم ځای پورې، دې کې به هم هماغومره سلیکټ کړو. ډیټابیس پکې موږ سلیکټ کړو دغه ځای پورې. د دې نه وروسته به کاما او څه کې تاسو ډي سم ټوټل څه شي معلومول غواړئ، نو فیس کې که نه، نو فیس مې دلته فیلډ کې سلیکټ کړ او د دې نه وروسته به کاما او کاما نه وروسته کریټ ایریا او بیا بریکټ کلوز او انټر. نو د دې فارموله مو شوه. نو دا ټوټل چې کوم دی ډي سم دا د دې فیس ټوټل دی.
اوس په ډي میکزیمم زیات نه زیات او انصاف کې زیات نه زیات فیس کم یو دی هغه به مونږ معلومو از ایکول ټو ډي سم او بریکل سټارټ او ټول ډیټا بیس به سلیکټ کړو. زمونږ ډیټا بیس تر دغه ځای پورې ما سلیکټ کړی و، دا مې سلیکټ کړ. بیا به کامه د کامه نه وروسته فیلډ نو د میکزیمم د ټول نه زیات انصاف په څه کې معلومول غواړي نو په فیس کې، نو فیس مې سلیکټ کړ. بیا ګریډ ایریا ټوله سلیکټ کړه، ټوله ګریډ ایریا چې سلیکټ کړه او بیا بس دغه شانده کې ریکړ کلوز او انټر د دې مې مواله دی. د ټول نه زیات فیس چې کوم دی 1200 دی. تاسو پکې اوس وګورئ د دې به ټول نه زیات فیس 1200 وي. نو اوس زه راځم ډي مینیمم د کم فیس نو ټولې فارمولې یو شان کې تاسو ته ما اول نه ویلې او همغه رنګې فارمولې د همغه ډیټا بیس سلیکټ کول او کامه او بیا فیلډ او بیا کامه او بیا کریټ ایریا سلیکټ کریټ ایریا چې سلیکټ کړه هغې نه بیا وروسته بیا بریکټ کلوز او بیا انټر. نو دا شو ډي مینیمم د ډیټا بیس کې د ټولو نه کم فیس چې کوم دی 200 دی 200. نو اوس راځم د ایوریج ته. د ایوریج فارموله ډي از ایکول ټو ډي ایوریج او بریکټ سټارټ او سلیکټ ډیټا بیس او بیا کامه او بیا فیلډ. څه کې ایوریج معلومول غواړي په فیس کې که نه، نو دلته په فیلډ کې به فیس سلیکټ کړي. بیا به کریټ ایریا او بیا به انټر. د ډي ایوریج فارموله خو مو شوله. اوس به مونږ راشو ډي کاونټ ته. ډي کاونټ مطلب چې دا ټوټل څومره دی. دلته خو دا 1 2 3 لیکل شوي دي، خو بیا هم مونږ معلومول غواړو چې دا ټوټل څومره دی، څومره ډیټا بیس کې مونږ سره څومره کسان دي. نو دلته مونږ ډي کاونټ فارموله استعمالو چې مونږ ته پته ولګي. نو همغه شانته کې فارموله ده از ایکول ټو ډي کاونټ او بریکټ سټارټ ډیټا بیس او بیا کامه هغې نه وروسته فیلډ تاسو په څه کې کاونټ معلوموئ 1 2 3 کنه، نو سیریل نمبر به پکې سلیکټ کړئ او بیا کریټ ایریا شوله. همغه شان کې فارمولې ده. نو تاسو وګورئ دوستانو دا ټوټل ډي کاونټ کې مونږ ته څه راغله 9. نو دلته مونږ سره ټوټل څو کسان دي 9. نو ځکه مونږ ته دلته 9 راکړو. دوستانو اوس راځو دلته مونږ په سرچ کې ورکوو په دې کریټ ایریا کې تاسو چې کم نوم ورکوئ تاسو ته به لاندې د هغې پوره ډیټیل راځي. نو دلته زه ورکوم سمپلی سدیس نوم. نو سدیس په 2م نمبر باندې دی، تاسو وګورئ په 5م نمبر دی او پیسې څومره دی 200 او ډي میکزیمم او ډي سم او ټول ایوریج چې کوم دی هم 200 دی او یو کس دی. په دې سدیس نوم باندې په ډیټا کې مونږ سره یو کس دی. که دې نوم باندې مونږ سره 2 کسانو نو دلته په کاونټ کې مونږ سره 2 راغلي وو. دلته که تاسو اوس چېرته په پروګرام کې سرچ وکړئ لکه ورډ پروګرام دی، په دې ورډ کې مونږ سره څومره کسان دي 2 کسان دي مونږ سره او ټوټل مارکس یې څومره دي، ټوټل فیس یې څومره دي، ټوټل فیس یې چې کوم دی 1880 دی او میکزیمم چې کوم دی 1200 دی او مینیمم یې 660 دی. او تاسو دوستانو کتلی شئ مکمل تاسو ته دا ډیټا خو خیر ډیره کمه ده، لږه ده. که دا تاسو سره په 1000 وي 5000 وي چې څومره ډیټا هم وي نو تاسو دلته د یو کس معلومات سرچ کولی شئ او معلومات یې رایستی شئ. که تاسو یو اداره کې کار کوئ او یو کس راشي چې زما د زوی څومره فیس دی او کوم پروګرام کې دی نو تاسو د دې نه ډیټیل رایستی شئ او معلومات ورته ورکولی شئ. دوستانو زه په دې ډیټا کې اوس یو بل کس اډ کوم. یو نوی کس راغی او دا هیله واغسته نو هغه زه دې کې اډ کوم چې آیا دا په دې کریټیریا کې او په دې فارمولاس کې راځي او که نه. نو سمپلی ما 10 نمبر کس پکې اډ کو فرمان شو او دلته کوم پروګرام کې اډمیشن کوي په ایکسل کې. نو دلته ما سره پروګرام هم ولیکه او فیس به هم ولیکم. نو دا اوس زه انټر کوم چې آیا دا په دې ډیټا کې اډ شو او که نه. دوستانو تاسو دا وګورئ مخکې 9 کسانو په کاونټ کې او دلته اوس په دې کاونټ کې 10 کسان شو. نو که د دې نوم زه سرچ کې ولیکم نو د دې پوره ډیټیل به ماته راشي ځکه چې دا ما سره په ډیټا بیس کې سلیکټ شو. نو دوستانو ما تاسو ته اول نه وویل چې تاسو ځان چې کله ډیټا بیس سلیکټ کوئ نو یو څو راز یو څو کالم ځان سره زیاتې اډ کړئ چې که تاسو چېرته نوی کس پکې اډ کول غواړئ نو د هغې ډیټیل او د هغې ډیټا به هم تاسو سره په ډیټا بیس کې سیو کېږي. دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو.
که ویډیو خوښه شوي وي نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زما چینل نوی دی او ویډیو سره لایک کړئ